خوست کې به ځوانانو تر ډېره پر اداري اصلاحاتو له امله نیوکه کوله چې ګنې د ضوابطو پر ځای روابطو ته لومړیتوب ورکوي. په همدې موخه نن د خوست اداري اصلاحاتو په ریاست کې د برېښنايي ازموینې مرکز پرانیستل شو چې په دې سره به تر ډېره د روابطو مخنیوی شوی وي او مستحق کسان به په دندو ګمارل شوي وي. د کابل څخه راغلي هیئت په خپلو خبرو کې ویل هغه ستونزې چې د اداري اصلاحاتو په ریاستونو کې موجودې وي د دغه مرکز په وسیله به له منځه لاړې شي او د ازموینې پایلې به په 2 ساعتونو کې معلومیږي. په اداري اصلاحاتو باندې کله هم باور وجود نه درلوده. سوالونه خرڅېدل، بستونه به خرڅېدل، د خلکو کارونه به ځنډېدل، په پارچو کې به ګوتې وهل کېدې، سوالونه به اصلاح کېدل. مګر اوس دا هېڅ شونې نه دي دغه کارونه. اوس پخوا په 6 میاشتو کې په کال کې ریزلټ اخیستل کېدل. دغه ځوانان چې نن امتحان ورکوي 2 ساعته بعد خپل نتیجه اخلي. زه دې ټولو ته بریا غواړم. دا خپله د شفافیت تضمین کوونکي. د خوست والي محمد حلیم فدایي خوست میشتو ته ډاډ ورکوي چې د مرکز په وسیله به د چا حق نه ضایع کیږي. د ملکي خدمتونو بسته کاندید وي د ټولو ته د دې ګټه دا ده چې که د غریب زوی وي او که د خان زوی وي، که د زورور زوی وي او که د یو کمزوري زوی وي، که د واسطه دار زوی وي که د بې واسطې زوی وي، له هغوی ټولو سره به عادلانه مساویانه چلند کیږي. نور دی زه هم دغه پیغام درکوم چې نور دی دوی د واسطې لپاره ځان نه ستړی کوي. د ازموینې ګډونوالو د دغه مرکز له جوړېدو خوښي څرګنده کړه او ویل هغو کسانو چې د روابطو په وسیله به د دوی پر حق ترای کوو مخه به یې ونیول شي. نور د دې خلاص شوي چې د چارواکو دروازې وټکوي تر څو واسطه جوړه کړي او دوی ته ووایي چې موږ دغه بس ته ثبت نام کړی او موږ سره د کامیابۍ په پروسه کې مرسته وکړي. نو موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر باوري یو چې دغه پروسه چې کومه ده ډېره شفافه پروسه ده او په دې پروسه کې هر هغه څوک چې مطالعه یې کړې وي او وړتیا یې ولري په دې بس به دی کامیابیږي. په اوس وخت کې په افغانستان کې ګڼې ادارې د فساد د مخنیوي په موخه جوړې شوي دي. د خلکو په خبره تر اوسه هغه ډول اصلاحات چې په ادارو کې غوښتل کېږي نه دي راوستي، خو وبه کتل شي چې د دې برېښنايي ازموینې مرکز به څومره د فساد په مخنیوي کې ګټور تمام شي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.